محترمو استازو ته د زړه له کومې ښه راغلاست وایم. بیا د ډاکټر صاحب فاروق وردګ خبره تکراروم چې موږ نن په دې ستره غونډه کې د 2.5 زره مشرانو ځوانانو تابع نیولې وه. نړۍ مننې چې تاسې 2 چنده راغلی، همداسې تالار چې دلته ډک دی 2 تالاره لاندې ډک دي. تشویقوو د مطبوعاتو ورونه چې ورشي او د هغوی تصویرونه هم واخلي، ځکه دلته هڅه نه ده شوې چې چوکۍ ډکې شي. دلته په هره چوکۍ کې یو فکر ناست دی، که دا مشر دی، که دا معلم دی، که دا مو ځوان دی، که دا مو خویندې دي. ما نه مخکې ویناوالو د افغانستان د نجات د حرکت وروسته خیر د افغانستان د نجات د حرکت په موخو وغږېدل. په څه دلیل، په څه موخو، د څه لپاره، تکرار به یې ښه نه وي. خو زه غواړم چې څو ټکو ته چې د مشرانو د ما څخه مخکې د مشرانو په بحث کې که اشاره ورته نه وي شوې او زما ورته پام نه وي شوي چې ورته اشاره وکړم. د دې حرکت اساسي ښودنه تقریبا 8-9 میاشتې مخکې پیل شوه. ناګهاني د یو بحث په نتیجې کې نه ده، د یو تحلیل په نتیجې کې، د یو فکر په نتیجې کې، د یو اندیشې په نتیجې کې. هغه دا چې افغانستان نه یوازې چې دا نن په بحران کې دی، 40 کاله کېږي چې په بحران کې دی. په زنځیري شکل باندې د یوې کړۍ بحران وځي بلې کړۍ ته داخلېږي. د 40 کاله بحران تر دې نن ورځه له موږ څخه میلیونونه ځوانان واخیسته، میلیونونه میندې بورې کړې، میلیونونه خورګانې ورارې کړې، میلیونونه تورسرې کونډې کړې او میلیونونه ماشومان یتیمان کړل. همدا اوس چې موږ تاسې دلته ناست یو، د افغانستان په یو ګوټ کې به جګړه روانه وي. یو طرف ته به هم افغان وي، بل طرف ته به هم افغان وي. دې خوا به هم یو کس وژل کېږي، هغې خوا به هم یو کس وژل کېږي، په دې منځ کې به هم بې ګناه خلک وژل کېږي. د شپې به جنازه افغانې مور ته راځي، افغانې خور ته راځي، افغانې ماینې ته راځي، افغانو ماشومانو ته راځي. د حرکت نجات اولینۍ موخه دا ده چې من حیث د یو ملت، من حیث د یو ولس سره منسجم شو، غږ مو یو کړو او په زوره وایو چې بس دی نور. د هغه ملک څخه بدبخته ملک بل نشي کېدی چې د دې د ملک د هوایي ډګر څخه طیاره اوچته شي، 10 کیلومتره وړاندې په خپل کلي بمبار وکړي او دې ته د وطن دفاع ووایي. او یا دا چې د هغې خوا د دې ملک په شتمنیو ولسوالیو باندې یرغل وشي، ولسوالۍ ړنګه شي او دې ته مبینه فتح ووایي. دغه جنگ چې د افغانستان د ورانۍ جنگ دی،
د افغانستان د بربادۍ جنگ دی او 40 کاله روان دی او لا پته نشته چې څو به نور وي. که په دې شکل یې پرېږدو مخکې ځو اطمینان نشته. د جنگ نتیجه راته معلومه ده، خو سوله چې په کوم شکل روان ده چې آیا دا رښتیا سوله ده او که دا د یو بل بحران پیل دی. نن د افغانستان فرد له هراته نیولی تر کونړه، د بدخشانه نیولی تر قندهاره، د خوست نیولی تر بامیانو، تر بادغیسه، زمونږ زوړو ځوان، زمونږ خور او ورور، زمونږ عالم و معلم یو څیر اندېښنې لري. د راتلونکي نه په ویره کې دي، که جنګ ویم په ویره کې دي، که سوله هم راشي په ویره کې دي. یو شکل موقف لري، مګر خوشبختانه یو ډول ترجیحات لري او هغه دا دي چې که په دې هېواد کې یو ملي صف، یو فکري صف، یو متحد صف، یو د اوږد دید صف، یو د نجات صف ودرېږي او ووایي چې موږ فکتور د نجات افغانستان ګرځو، نو ملاتړ یې کوي. نو په دې موخه، په دغه درد، په دغه فرصت ته په کتو سره دغه مشران چې دي او په سلګونو داسې نور مشران چې 9 میاشتې مو بحث پیل کړ چې دا بحران خو نورو ملکو ته هم راځي. 1 کال بحران، 2 کال، 3 کال، 15 کال، نهایت 10 کال، بالاخره په بریالۍ توګه د بحران وځي. دا مشترکه وجه یې څه ده؟ او دا چې په افغانستان کې دا د بحران په کلکه شیشه کې بند یو او نه یې شو ماتولی تر څو د ارامۍ هوا تنفس کو. دلیل یې څه دی؟ یوازینی فکتور چې په هغو هیوادونو کې چې نه تنها له بحرانه وتلي بلکې ثبات ته رسېدلي او له بحران یې دومره څه زده کړي چې بیا نه پرېږدي خپل هیواد یې بحران ته لاړ شي، یوازینی دلیل یو ملي صف ایجاد دی، د یو فکري صف ایجاد دی، د یو متحد صف ایجاد دی. 50 کسان ودرېدلي، 20 کسان ودرېدلي، 100 کسان ودرېدلي. د ملک وضعیت ته تغییر ورکړی او موږ ته خو خدای ویلي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. متاسفانه په دغه مو ډېر عمل نه دی کړی. نن په افغانستان کې متاسفانه داسې یو ملي صف چې هغه تاثیرګذاره صف شي، هغه په ځان باورمند صف اوسي، هغه د یو اوږد دید صف اوسي او هغه یو ژمن صف دې ته اوسي چې د افغانستان له دې بحرانه وباسي، ثبات ته او ثبات یې وساتي. متاسفانه شتون نه درلود. انشاءالله تعالی نن د افغانستان د نجات د حرکت په اعلان موجودیت مونږ ملاتړ چې دغسې یو صف وګرځو. توانمندي د مدیریت یې لرو، توانمندي د فکر یې لرو. ولس مې مخکې اشاره وکړه چې ملاتړ کوي، مګر خبره دا ده چې آیا په خپله توانمندۍ باور لرو که نه یې لرو. متاسفانه تیرو 40 کلو بحران کې یوه قرباني په دې ملت کې په ځان باور دی چې وژل شوی.
نن د مشر تر کشر امدا برداشت دی چې په دې ملک کې که امریکا سوله رانوړي سوله نشي راتلی، که په دې ملک کې دام پردی هیواد دا ګاونډی هغه ګاونډی دا د سیمې هیواد پرې مو نږدي سوله ممکنه نه ده. په دې ملک کې چې په دې سر مو خارجي تیارې روانې نه وي چې یو بم مو په دې کلو ګرځي، په دې ملک کې امنیت نشي راتلی. په دې ملک کې چې پردی خیرات نه وي را روان، د دې ملک اقتصاد مخکې نشي تللی. په دې ملک کې چې پردی مرسته نه وي حکومتداري نشي کېدی. په دې ملک کې چې پردی مرسته نه وي انتخابات نشي کېدی. په انتخاباتو کې چې جنجال ته لاړ شو چې د یو پردي ملک جرګمار را نشي خپله جرګه نشو حل کولی، د دې نه نور د بې عزتۍ ځای به لوړ چېرته اوسي، د دې نه نور د بېوسۍ حالت به نور چېرته اوسي. د نجات حرکت الحمدلله دا ټول مشران چې دلته ناست دي فرد د نجات د حرکت غړی دی، فرد د کلي مشر دی، د قوم مشر دی، د ځوانانو مشر دی، د خویندو مشران دي. ما وویل چې په 500 کسانو مګر الحمدلله یوازې دلته موږ نن 15,000 کسان په دې تالارو په لاندې تالارونو کې ناست یو. په کوم شوق او علاقه چې تاسې راغلي یاستئ، په کوم تعهد چې تاسې راغلي یاستئ، په کوم باور چې تاسې راغلي یاستئ، انشاءالله دغه صف دا ملک دې بحران ویستی شي. هدف نهایی حرکت نجات افغانستان همین است که فاکتور در بیرون رفت از بحران 40 ساله و برگشت ثبات در کشور باشد. ولی می‌دانیم که هرگز چنین فاکتوری شده نمی‌توانیم تا نخست باور در توانمندی‌های خداداد خود نداشته باشیم، باورمندی که متاسفانه من حیث ملت از ما گم است. امروز در فضای کشور امریکا یک چیزی کاره هست، روس یک چیزی کاره هست، پاکستان یک چیزی کاره هست، ایران یک چیزی کاره است، حتی یک کشوری خیلی خرد نفوس 400,000 بالا نیست خطر چیزی کاره است. تنها کسی که هیچ کاره هست در قضای کشور ما افغان است. امروز بحث صلح وقت داغ میشه، وقت خبرساز میشه که یک خطی از بیرون بیاید، یک سندی از بیرون بیاید. کجاست سند افغانستان؟ کجاست سند افغان ها که خبرساز شده؟ هدف حرکت نجات است که ما نه تنها که افغان را چیزی کاره سرنوشت افغانستان بسازیم، باید که هر کاره سرنوشت افغانستان بسازیم. فلهذا اولین نجاتی که حرکت نجات افغانستان هدف میگذارد باید که فاکتور نجات از اتکای ذهنی مهلک کنونی بالای بیگانگان باشد. بعدش فاکتور نجات از پروژه های سیاسی کنونی به نام قوم، سمت و دیدگاه های دیگری کوچک باشد. بدون تحکیم وحدت ملی ممکن نیست ما بستر مناسب برای صلح پایدار و ثبات در کشور شده بتانیم. امروز از یک طرف بحث صلح است، از دیگر طرف صف آرایی هاست، صف آرایی های بر روز بدتر. در روز بد هستیم، صف آرایی بر روز بدتر هست. توزیع سلاح به مینامان است، ساختن ملیشه ها به ایمان است و گروه های دیگه که آمادگی به یک بحران دیگه میگیرن به میمان است. منطق خودم داره.
منطق خودم داره، ولی در همچو یک وضعیت ترس، در همچو یک وضعیت نگرانی ها، پر از نگرانی ها، صف بکار است که استاد شود و بگوید که ما نمیگذاریم این افغانستان به روزی بدتر بره. امروز این ریش سفیدا، این کلانا، این بزرگا، این جوانا، این خواهرا همچو یک صفی هست، همچو یک صدایی هست، همچو یک صدایی هست که اون صف آرایی هایی که به اساس ترس از روز بدتر به فردا هست، اینجا ما صف آرایی میکنیم به اساس امید و ایجاد امید. نورده کبله د افغانستان د نجات حرکت د نن ورځې د موجودیت د اعلان وروسته په سوله کې طرف دی، خو د جوړې او خیر طرف. لا تر اوسه مغزه په قرار نه دی، لا تر اوسه مغزه په قرار نه دی. چا چې ما سره وهلی سر په څنګ دی، چا چې ما سره وهلی سر په څنګ دی. نعره تکبیر، په زوره په زوره، نعره تکبیر، نعره تکبیر. نو له دې کبله د افغانستان د نجات حرکت د نن ورځې د موجودیت د اعلان وروسته په سوله کې طرف دی، خو د جوړې او خیر طرف. تر اوسه پورې چې په سوله کې په انفرادي داوطلبه توګه د سولې لپاره چا هم صادقانه مؤثرې هلې ځلې کړي دي، د دې حرکت د مؤسسینو او ارشدو غړو له جملې څخه دي. د افغانستان د نجات حرکت پر سوله واضح دریځ لري. موږ د سولې فرصتونو ته خوشبینه یو او په ستر ارزښت ورته ګورو، خو په دې وضاحت چې هماغومره چې سوله ارزښت لري، د هغې څخه لا زیات د هېواد بشپړ ملي حاکمیت ارزښت لري. نو سوله غواړو، خو داسې سوله چې په هغې کې یو بهرنی عسکر هم زموږ په هېواد کې شتون ونه لري. له هېواده څخه مو د بهرنیو قواو د بشپړو وتلو سربیره سوله باید تعریف شوي او ابهامات لرې شوي اوسي. صلحی که ما خواهان نشستیم، صلحی که ما خواهان نشستیم آن است که مژده خوشی باشد به همه مردم رنجدیده افغانستان، نه از ترس. صلحی که ما میخواهیم باید به هیچ جناح به معنی تسلیمی یا باخت نه، بلکه به معنی همپذیری، درک و احترام متقابل باشد. صلحی که به معنی سقوط نظام و ادارات ملی بخصوص نهادهای امنیتی ما نه، بلکه به معنی نگهداشت، اصلاح و تحکیم آنها باشد. صلحی که به معنی انحصار نظام نه، بلکه به معنی سهم عادلانه همه مردم در آن باشد. صلحی که در آن افغانستان خانه مشترک همه افغانها بدون هیچ استثناء باشد. صلحی که به معنی نفاق نه، بلکه به معنی تحکیم وحدت ملی در کشور باشد و تحکیم وحدت ملی در فضای حذف ممکن نیست. صلحی که به معنی تکرار تجارب تلخ چند دهه آخر در کشور نباشد. صلحی که به معنی حق تعلیم، کار و فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای خواهران ما باشد. صلحی که در چوکات ارزش‌های دینی و ملی ما به معنی حفظ و تامین حقوق اساسی و شمول آزادی بیان هر شهروند این کشور باشد. سوله چې د پرمختللې نړۍ له معیارونو سره
د پالیسیو د امخوانۍ او هیوادوالو ته د هوساینې د فرصت د برابرولو په معنا وي او د دې ټولو سره سوله چې د ملي او دیني ارزښتونو او احکامو د ساتلو او پیروۍ په معنا وي. داسې یوه سوله به باعزته تلپاتې او سراسري سوله اوسي. داسې سوله په پروژوي، بودیجوي، تشکیلاتي، امتیازي، تشریفاتي کړنو او یا تشو شعارونو او بیانیو ممکنه نه ده. داسې سوله یوازې د صادقانه همه شمولو بین الافغاني مذاکراتو په پایله کې شونې ده. داسې سوله د شخصي ګټو او اهدافو پورته نیت او مدیریت ته اړتیا لري چې لا تر اوسه کم لیدل کیږي. نو له دې کبله د افغانستان د نجات حرکت د سولې د پروسې اوسنی مدیریت ناقص ګڼي. دا په دې چې اوسنی مدیریت اضافتر په امتیازاتو سرخیږي نسبت دې ته چې په سوله سرخیږي. اوسنی مدیریت د سولې چې شخصي ګټې مخکې ملي لاندې دي. اوسنی مدیریت د سولې د دوه انتخاباتي ټیمو نه استازیتوب کوي چې که هغه رایې رښتیا هم وي تنها 3.5% د ټول ولس رایې اخیستې. فلهذا اوسنی مدیریت د 99% د افغانستان د وګړو څخه استازیتوب نه کوي. د نن افغانستان د 20 کاله مخکې 30 کاله مخکې افغانستان نه دی چې 4-5 مشران کینی او سولې ته یوازې د قدرت د زاویې وګوري او قدرت ته د کیک په سترګه وګوري، کیک تقسیم کړي او دا چې کومه پارچه چاته او څومره رسي. د نن افغانستان سیاسي زعامت دغه دی. د نن افغانستان د سیاسي زعامت زموږ ځوانان دي، زموږ خویندې دي، زموږ قومي مشران دي. دا سیاسي زعامت دی. د دې زعامت او د دې زعامت تر شا ولس 95% د سولې په خبرو کې استازیتوب نه لري. داسې سوله چې اساس محرومیت اوسي، اساس حذف اوسي، اساس انحصار اوسي، داسې سوله پایداره کیدی نشي. خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج. موږ د دغه فرصت نه چې د سولې لپاره برابر شوی موږ غواړو چې داسې یو سوله لکه ډاکټر صاحب فاروق وردک چې ورته اشاره وکړه چې هغه په ثبات منتج شي. داسې یو سوله چې په پروسه کې خلک وصل شي، ملي وحدت ټینګ شي، نه دا چې فصل وجود ته راشي. داسې سوله چې ولس پرې اعتماد ولري، هغه سوله ده چې پایداره کیدی شي. خو که چیرې د پورتني تعریف شوي سولې او مدیریت په لورې بیا هم صادقانه ګامونه واخیستل شي، د افغانستان د نجات حرکت به صادقانه همکار اوسي. د سولې لپاره موجوده فرصتونه د ولس دي. نو په دې فرصتونو لوبې د هیڅ چا شخصي حق نه دی. د افغانستان د نجات حرکت تر ټولو مهم اني هدف به دا وي چې د ولس په همغږ کولو او ملاتړ د سولې شته فرصتونو سره څوک د شخصي اهدافو په مخکې کولو لوبې ته پرېنږدو. د هڅ څښتن تعالی په توفیق به د سولې له موجوده فرصت څخه په هیواد کې د تلپاتې باعزته سولې بشپړ ملي حاکمیت یو همشموله مقتدر نظام د ټینګښت او هوساینې لپاره اعظمي ګټه اوچتوو. په سوله کې مهمه ساتنه د نظام ده. نظام لکه سر او د نظام په راس کې چې څوک دي لکه خولۍ.
نه به پرېږدو چې د خولۍ لپاره سر له ګواښ سره مخ کړو. د سولې نه وړاندې د نجات د افغانستان د نجات د حرکت موخه دا ده چې د افغانستان د ثبات یو فکتور وسی چې پرې نږدې چې هر 15 کاله بعد هر 4 کاله بعد یو ځل بیا موږ بحران ته ننوځو. د نجات حرکت باید د ثبات بحث رامنځته کړي، د ثبات فکتورونه رامنځته کړي. یو فکتور خپله د حرکت دی. وګورئ هغه هیوادونو ته چې ثبات لري په هغه کې نهایت 2-3 سیاسي جریان وجود لري. سیاسي جریان چې د فرد نه پورته دی، د قوم نه پورته دی، د شخصي علایقو نه پورته دی، په ملي اهدافو په یو دید را جمع شوی حرکت اوسي. حرکت خپله یا سیاسي جریان په خپله یو شهرت اوسي، شهرت چې د فرد پورې تعلق ونه لري. خدای تعالی دې موږ تاسو ټولو ته توفیق ورکړي چې نن مو د دغسې یو سیاسي حرکت، ملي حرکت د افغانستان د ثبات د فکتور حرکت اساس وښیي. دوهم د یو هېواد ثبات اړتیا لري چې په خپلو ملي توانمندیو متکي اوسي. په دا اوسنۍ ذهني اتکا چې دا ملت یې لري په بیرون باندې، په دې کې ثبات نشي راتلی. موږ دلته په دې خاوره کې، په دې جغرافیه کې همیشه بحث دا دی، لکه مخکې مې چې ورته اشاره وکړه چې دا ملک ناتوان دی، څه نشي کولی. له موږ څخه دا تاجکستان نهایت زیات غریب دی، امکانات یې کم دي. هغه په خپل ځان باندې خپل امنیت ساتلی شي، خپل اقتصاد پر مخ وړی شي، خپل انتخابات پر مخ وړی شي، مګر موږ سپینې خوایېدلي وایي نه شو کولی. د نجات د حرکت بل هدف همدا دی چې اول په خپل ځان کې په خپله توانمندۍ د باور کچه پورته کړو، او بیا من حیث د ملت د توانمندۍ کچه پورته شي چې دا ملت کولی شي چې په خپلو پښو باندې په خپله ودرېږي. دوم احساس محرومیت تهدیدی بزرگ از هر چیزی دیگه به ثبات یک کشور است و احساس محرومیت چیزی هست که در کشور خیلی فراوان داره. امروز ما افغانستان یک کشوری کثیر القومی است، ولی بیاین یک 5 قوم بزرگ بگیریم. قوم اول پرسان کنین میگه محروم، قوم دوم محروم، قوم سوم میگه محروم، قوم چهارم میگه محروم، پنجم باید برنده باشه، پنجم هم میگه من محروم. جوان ما پرسان کنین 65% نفوذ کشور است میگه محروم، خانمای ما خو محروم، ملای ما محروم، معلم ما محروم، هرات ما محروم، نمروز ما محروم، غور ما محروم، بدخشان ما محروم. در همچو برداشته ثبات ممکن نیست. ولی میدانیم، مردم ما میدانند که این کشور اینقدر امکانات نداره که به هر فردی، به هر ولایتی، به هر قوم رسیدگی کرده بتانه. چیزی که قوم ما میخواه، چیزی که جوان ما میخواه، چیزی که خواهرای ما میخواه، چیزی که بزرگای ما میخواه عدالت است. نبود عدالت احساس محرومیت به بار میاره. و بحث عدالت و یا نبود عدالت چیزی هست که از ما کنار رفتن نمیتونیم. در مورد اتکا به توانمندی خود دیروز افتتاح بند کمال خان بود که تکمیلش به تمام ملت تبریک میگویم و به همه دوستایی که جدید تشریف داره.
در زمان رئیس جمهور اسبق جناب حامد کرزی وقتی که دیدیم که کشورهای دونر علاقمند در تمویل پروژه های آب ملی نیستند، اراده کردیم که 5 بند بزرگ، کمال خان در نیمروز، پاژدان در هرات، مچلغو در پکتیا، شاواروس در شکردره کابل و بند المار در فاریاب به امکانات خود اعمار نماییم. قراردادهای این 5 بند را در سالهای 1390 و 1391 بستیم. امروز خوش هستیم که کمال خان تکمیل شد. خوش هستیم که بند پاشدان در هرات در حالت تکمیلی است و همچنان بند شاواروس در کابل و مچلغو تحت کار است. امیدواری ما است که المارم تحت کار بیاید. البته دیروز در افتتاح بند کمال خان جا داشت که از نقش رئیس جمهوری اسبق حامد کرزی، امیر صاحب اسماعیل خان و شخص خودم من حیث آغازگران این پروژه های بزرگ ذکر به عمل می آمد. فاکتور دیگه در بی‌ثباتی ما کشورهای همسایه و منطقه هست. در این شکی نیست که در 40 سال آخر رول خیلی خوبی را بازی نکرده، ولی ما اگر توقع داشته باشیم که به این شکلی که هستیم پراگنده باشیم، از نگاه سیاسی پراگنده باشیم، از نگاه قومی پراگنده باشیم، از نگاه قشر پراگنده باشیم و باز هم توقع داشته باشیم که کشورهای همسایه و منطقه با بالای ما رحم کنه، یک توقع بیجاست. اول ما باید بالای خود رحم بکنیم. اول باید خود ما وحدت ملی را در این کشور تحکیم ببخشیم. اول ما باید خود ما یک صف قوی ملی شویم که فاکتور ثبات و صلح در افغانستان خود ما باشیم، نه پاکستان، نه ایران، نه امریکا، نه روس و نه هیچ کشور دیگه. در اون وقت است که محاسبه اونا تغییر میخوره. در اون وقت است که ما راه را پیدا کرده میتونیم، قناعتشان داده میتونیم که بیاین ثبات ما، بیاین آسایش ما، بیاین پیشرفت ما نه تنها که ضرر به شما هست، به منفعتتان هست. که این را نساخته باشیم و توقع داشته باشیم، فکر میکنم که توقع بیجا هست. در مورد د اقتصادي پراختیا او هوساینې په برخه کې به د کرزي صاحب قصه وکړو. قصه کوي چې د داخلي جنگونو په دوران کې جناب کرزي صاحب بدخشان ته تلو، په لاره باندې یو د خربوزې پالیزو دې ته ور وګرځېد. یو سپین ږیری بابا او خربوزه ورته راوړه، خربوزه خواږه وه، ویې خوړه. کرزي صاحب ورته وویل چې دعا یې ورته وکړه چې بابا خدای دې خربوزې زیاتې کړه. بابا ورته وویل چې دعا دې غلطه وکړه. کرزي صاحب ورته وویل چې صحیح دعا ته راوښیې. ویې ویل چې دعا وکړه چې خدای د افغانستان کې سوله راوړي. چې سوله راغله بیا زه زیاته خربوزو ته ضرورت نه لرم، همدا کفایت کوي. دا خربوزې بازار پیدا کوي. دا خربوزې چې وسې زه اس په غوا ته اچوم، دا په بازار کې خرڅوم، همدا هم ډېرې پیسې ماته راوړي. د افغانستان د اقتصاد بهترین تیورسن هغه بابا دی. د ملک ته چې سوله راغله، د ملک ته فرصتونه راځي. په دې تیرو 20 کالو کې چې یو څه مو لږه ساه واخیسته، مونږ ولیدل چې زمونږ د کرکټ ځوانان په نړۍ کې تاریخ جوړ کړ. مونږ ولیدل چې د هرات د روبات سازانو د نجونو ټیم و د امریکا او جاپان روبات سازانو ته ماتې ورکړه. مونږ ولیدل چې زمونږ ځوانانو خویندو او ورونو د نړۍ په پوهنتونونو کې کوم یو ته چې تلي اول نمرګان وو. مګر متاسفانه په تیرو 6 کالو کې
چې فضا لږ راتنګه شوه خصوصي پانګو کچه په حدود د 40 میلیارډو ډالرو کې د هېواد څخه ووتې. چا چې تر 2 لکه ډالرو پورې درلودې لاړ په ترکیه کې یو اپارتمان واخیسته په خاطر د یوې ویزې واخیسته. دلته بزنس خرڅ کړ، دلته کور خرڅ کړ، دلته ځمکه خرڅ کړه، دلته کاروبار خرڅ کړ، هلته ورباندې اپارتمان واخیسته. 40 میلیارډ ډالر، 40 هر میلیون ډالر که په دې ملک کې پانګونه شوې وي، هر میلیون ډالر حد اقل 50 پخې وظیفې مستقیم ایجادولې او 100 وظیفې غیر مستقیم ایجادولې. د 40 میلیارډو ډالرو په افغانستان کې د 2 څخه تر 4 میلیونو کار ایجاداو، کار چې بیا هم په ثبات کې یو فاکتور دی. خو انشاءالله کله چې سوله راشي او په هماغه تعریف راشي نو زموږ به خربوزې به بازار پیدا کړي، زموږ میوجات به، زموږ زعفران به چې په نړۍ کې اول دي ښې پیسې به راوړي، زموږ قالینې چې هر کال اولنۍ جایزه اخلي ښې پیسې به راوړي، زموږ د ځمکې لاندې قیمتي زیرمې، زموږ ترانزیتي موقعیت، زموږ تورستی موقعیت به دومره څه راوړي چې د هیڅ چا د سوال پیسو ته اړتیا نه لرو. په آخر کې در آخر همه هموطنای ما که در نیمروز هستند، که در بدخشان هستند، که در دایکندی هستند، که در هلمند هستند، که در نورستان هستند، که در خوست و در قندهار و در چاریکار و پنشیر و سمنگان و هر ولایت ما هستند، اگر همراه ما هم نظر باشیم که از این وضعیت به مصداق اون آیت کریمه که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، تنها خود ما خود را کشیده میتانیم. اگر در این هم نظر باشیم که تنها خود ما فاکتور ثبات گشته میتانیم در این کشور، اگر در این هم نظر باشیم که در وحدت ما نجات ما هست، اگر در این هم نظر باشیم که در وحدت ما و همصف بودن ما راه بیرون رفت از وضعیت کنونی ما هست، اگر در این هم نظر باشیم که در وحدت و همصف بودن ما عزت ما هست، در اون صورت حرکت نجات افغانستان حرکت شماست. بیاین همصف شویم، شانه به شانه، بالاتر از فرد محوری، به اون ارزشی که هر فردتان در هر جایی که هستین، به اونمو ارزشی که، به اونمو اهمیتی که ما دارم، مولوی صاحب داره، دکتر صاحب داره، ای دکتر صاحب، وکیل صاحب داره، شاروال صاحب داره، به اینی اهمیت و ارزش. انشالله میتونیم بیاین ده اینمی که میتونیم باور خود کمی بیشتر بسازیم، ولی تنها به باور نه، انسجام بکار است. ما اینمی که اساس را گذاشتیم به انسجام، برای خود نگذاشتیم، برای همه شما گذاشتیم، هر جوان ما، هر خواهر ما، هر بزرگ ما، هر عالم ما، هر معلم ما که به اینی ارزش‌ها باور داره، به اون ارزشی که گفتم اینا همصف ما هستند. منسجم شویم، با قوت تبدیل شویم و به دنیا نشان بدیم که از اینمی بی‌عزتی که فی الحال داریم، از اینمی وضعیت بی‌عزتی که فی الحال داریم، چی گیر از ما واکد ملا، با تمام احترام به ملا صاحبا، که وضعیت از ما، جنگ از سر ما، صلح از ما، ولی ما هیچ کاره بیاین که چیزی کاره وضعیت کشور شویم. په پای کې مننه کوم د ټولو ورونو
د ټولو خویندو د ټولو ځوانانو او په دې شعار سره چې تل دې وي افغانستان مستحکم و پاینده باد وحدت ملی ما.